خوست کې زده کوونکي د معارف وروستی پرمختګ ستایي او وایي د کتابونو مکتبونو ترمیم او د ښوونکو علمي سویې لوړونې اقدامات د هغه څه دي چې د دوی په تدریسي بهیر کې مثبت تغییر راوستلی دی. مونږ د معارف د وروستی ګامونه ستایو، هغه که د مکتبونو د جوړولو په برخه کې دي، که د کتابونو د ویشلو په برخه کې دي او د استادانو د علمي د تدریسونو په برخه کې دي. مونږ دا هغه څه و چې زموږ د علم په هغه یې مثبت اغېز وکړ او موږ د معارف نه دا هیله ده چې دوی دغه کارونه دوامداره وساتي. په وروستیو کې موږ د اسلامي امارت د هڅې د معارف په برخه کې ستایو. دوی استادانو ته په بېلابېلو برخو کې سیمینارونه وړاندې ورکړي دي او همداسې ټریننګونه یې ورکړي دي. د دوی دغو هڅو زموږ په زده کړو باندې ډېر مثبت تاثیر غورځولی دی. موږ د دوی هڅې ستایو. هممهاله زده کوونکي له معارف وزارت څخه د دا ډول علمي نهادونو د لا پیاوړتیا غوښتنه کوي. هغه ښوونځی چې کومو کې کتابونه نشته هغو ته باید کتابونه ورسیږي او کومې ویجاړې شوي ښوونځی چې دي هغه باید ترمیم شي د اوس مهال کې. خوست ولایت د معارف برخه نه موږ ډېر منندوی یو ځکه دوی ډېر ښه پرمختګونه کړي دي. دوی دا کوم سیمینارونه چې لرل برخه کې د علمي برخه کې چې هغه ډېر پرمختللي او د استادانو باندې ډېر مثبت اغېزه کړې ده. د هغه له وجې موږ سږ کال کار کوي د درس له وجې ډېر زیات پرمختګونه کړي دي. موږ د معارف له برخې نه هر وخت دا هیله لرو چې هر وخت دا رقم سیمینارونه وړاندې کړي او خپل هېواد او ولایت خدمت وکړي. دا یادونې وړ ده چې د خوست ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ټول مکاتب فعال او زرګونه زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي.